أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران د درېمې سپارې آخري دو آیاتونه 90 او 91 نمبر آیاتونه دي. نو مخکې آیت مبارک کې د مرتد د توبې قبلولو الله پاک ذکر وکړو چې کوم یو کس ایمان قبول کړی دی بیا ایمان پرېښود او کفر طرف ته لاړو او بیا واپس راتلل غواړي دین اسلام ته د زړه په صدق سره توبه وباسي الله پاک توبه قبلی او هغه کفر او شرک چې کم کړی دی هغه ورته الله پاک معاف کوي. اوس هغه کافران ذکر کوي چې هغه مرتد شو او په خپل کفر کې په ارتداد کې نورم کلک او مضبوط شو او دی سرسری توبه وباسي د زړه په صدق سره توبه نه وباسي یا د ګناه نه خو توبه وباسي خو د کفر او شرک نه او د ارتداد نه توبه نه وباسي نو داسې کسانو توبه الله پاک نه قبلی یا توبه وباسي په داسې حال کې چې د مرګ آثار په شروع شي او نا امید شي د ژوند نه وی اوس توبه وباسمه نو په داسې حال کې د کافر توبه او د کافر ایمان الله پاک نه قبلی ځکه دا گمراه دي ټول عمر په گمراهۍ کې تیر کو او چې اوس د مرګ آثار شروع شونه دی اوس وی زه توبه وباسم. او د دې مثال قرآن مجید کې موجود دی د فرعون د هلاکت حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت برب موسی و هارون چې کله دی ډوبېدو او پوه شو چې اوس نجات او خلاصې نشته دی نو یې وویل چې زه ایمان راوړم د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پر رب باندې الله پاک ایمان قبول نکو کلمې ویل غوښتل جبرائیل علیه السلام راغی په خوله کې ورله خټه واچوله چې کلمه ونه وي ځکه کلمې نه قبلیږي نو د هغه ایمان الله پاک قبول نکو توبه الله پاک قبول نه کړله. دغه شان یو ګناهګار مسلمان په هغه باندې د مرګ آثار شروع شي د ژوند نه امید شي بس د الله اختیار دی که توبه قبلی هم د الله خوښه ده او که توبه نه قبلی هم د الله پاک خوښه ده خو اصول او قانون دا دی چې دغه وخت توبه الله پاک نه قبلی او بیا هم الله ته اختیار شته دی که الله پاک توبه قبلی د دې ایمان په برکت باندې چې ایمان د مخکې نه موجود دی د ګناهونو نه توبه وباسي نو امکان شته دی چې الله پاک توبه قبول کړي. په دویم آیت مبارک کې د کومو کافرانو خاتمه چې په کفر باندې شوې ده سره د کفر د دنیا نه رخصت شوي دي او په آخرت کې بالفرض دی سره دا ټول ځمکه د سرو زرو ډکه وي اول خو به نه وي
او که بالفرض وي ورسره او الله پاک ورته وفرمایي چې دا فدیه کې ورکول غواړي او دی وایي او ورکومې نو الله پاک یې نه قبلوي. او په بل ځای کې آیت مبارک دی ومثله معه که د دې دنیا په مثل او برابر نور سره زر هم د سره ان د ځمکه تر اسمانه پورې د سرو زرو نه ډکه شي، د شمال نه جنوبه پورې، د مشرق نه مغربه پورې او دومره سره زر ورسره نور هم وي او یو کس وایي چې زه د الله د عذاب نه پې ځان بچ کول غواړم دا سره زر په فدیه کې او په بدله کې الله پاک ته ورکومه نو الله پاک فرمایي چې بیا هم توبه نه قبلیږي او دا فدیه هم نه قبلیږي، د الله د عذاب نه به بچ نشي، دې دپاره دردناک عذاب دی او د دې به څوک مددګار پیدا نشي چې د الله د عذاب نه بچ کړي او دې سره امداد وکړي. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی. تفسیر جلالین کې دلته لیکي ان الذين كفروا بعیسی علیه السلام، دا آیت مبارک د یهودیانو باره کې دی چې دوی د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو او کفر یې وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان د دوی نه. تفسیر جلالین ورسره لیکي بموسی علیه السلام، د دې ایمان په موسی علیه السلام باندې و د یهودیانو او عیسی علیه السلام راغی نو په هغه باندې ایمان راوړل ضروري و د دوی دپاره نو د هغه نه انکار وکړو او په موسی علیه السلام باندې ایمان و. ثم ازدادوا کفرا، بیا دی زیات شو په کفر کې. نو تفسیر جلالین ورسره لیکي بمحمد صلی الله علیه وسلم، په موسی علیه السلام ایمانو بیا د عیسی علیه السلام زمانه راغله د هغه نه انکار وکړو او د نبی علیه السلام زمانه بیا موندله د هغه نه انکار وکړو ایمان را نه وړو نه دي په د خپل کفر کې زیات شوي دي. لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نشي توبه د دوی، د دې توبه الله پاک نه قبلی په کم حال کې چې د دې باندې د مرګ آثار شروع شي اور د مرګ د آثار شروع کېدو نه مخکې چې کوم آیت مبارک مخکې ذکر شو الا الذین تابوا هغې کې د توبې قبلېدلو وعده الله پاک ذکر کړې ده او دلته چې توبه نه قبلیږي نو د هغې توبې چې یا سرسري توبه ده یا د کفر او شرک نه توبه نه ده، د ګناهونو نه توبه ده یا د مرګ آثار پې شروع شوي دي او دی وایي زه توبه وباسم ایمان راوړمه نو الله پاک فرمایي لن تقبل توبتهم، هرگز به د دې توبه قبوله نشي. و اولئک او هم دغه کسان هم الضالون، دوی ګمراهان دي، دوی د ګمراهۍ لاره اختیار کړې ده په خپل اختیار باندې. نو په دې وجه باندې الله پاک د دې هغه سرسري توبه یا د ناامیدۍ د حالت توبه یا صرف د کفر او شرک نه توبه نه وباسي بلکې د هغې نه توبه نه وباسي او د ګناهونو نه توبه وباسي نو داسې توبې الله پاک نه قبلی. ان الذين كفروا، بشک هغه کسان چې کافران دي وماتوا او دوی مړه شوي دي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافران دي، خاتمه په کفر باندې شوې ده نو به دته معافي نشته دی. فلن يقبل، هرگز به قبول نشي من احدهم په دوی کې د یو کس د طرفه څومره کافران دي خاتمه په کفر باندې شوې ده. ملء الارض، ډکواله د ځمکې، ذهبا د سرو زرو، که دا ټوله ځمکه د ځمکې نه آسمانه پورې، شمال نه جنوبه پورې، مشرق نه مغربه پورې دا د سرو زرو ډکه شي. ولو افتدا، او اگر که په فدیه کې ورکول غواړي به دا ډکه ځمکه د سرو زرو نو الله پاک به قبول نکي، د عذاب نه به معاف نکي. او په بل ځای کې ومثله معه ورسره دی که د دې برابر نور سره زره ورسره وي نو بالکل به الله پاک نه قبلی. اولئک دغه کسان لهم عذاب علیم، شته دی د دوی دپاره عذاب دردناک. دردناک هغه عذاب ته ویلی شي چې هغه انسان ته ډېر تکلیف ورکوي، په خپله دردولی شوی وي. او د دې مثال داسې ذکر کوي علماء کرام لکه یو انسان په لاس باندې چاله ګزار ورکي او د ده لاس هم ورسره ودردېږي نو دی دې پوه شي چې دا چاله ګزار ورکړی دی نو هغه ته به زیات درد د دې نه رسېدلی. نو دغه شان دا عذاب په خپله دردولی شوی دی نو چې چاته میلاویږي نو هغه ته به هم زیات درد او تکلیف میلاویږي.
وما لهم او نبوي د دوی دپاره من ناصرین څوک مددګار چې مدد ورسره وکړي امداد ورسره وکړي او د الله پاک د عذاب نه بچ کړي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافر شوي دي بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیا زیات شو دوی کفرن په کفر کې لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نشي توبه د دوی و اولئک هم دغه کسان هم الضالون هم دوی گمراهان دي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافر شوي دي وماتوا او مړه شوي دي وهم کفار په داسې حال کې چې دی کافرانو په حالت د کفر کې مرګ راغلی دی فلن يقبل نو هرگز به قبول نکړی شي من احدهم په دوی کې د یو کس د طرفه ملء الارض ډکوالی د ځمکې ذهبا په سرو زرو سره چې سرو زرو نه ځمکه ډکه شي ولو افتدا او اگر که په فدیه کې ورکول غواړي به دا سره زر اولئک دغه کسان لهم عذاب علیم د دوی دپاره عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او نه وي د دوی دپاره هیڅوک مددګار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.